بنانو ابو هريره رضی الله عنه پیژنې کې نه پیژنې چې نه پیژنې دا به ناشنا مسلمانې چې ابو هريره نه پیژنې هغه خپله قصه کې و یو پیر وږی شوی وم ډېر زیات وږی شوی وم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منبر سره راولیدم بېهوشه شوم بیا پړ مخې پروت وی بعض کسان رالو نو چا ووایي چې لیونی راغلی دی راولیدلی لیونی وی راغلی دی منبر سره خوا کې راولیدلی وایي چې خلکو راوچت کړه وایي دا خو ابو هریره دی دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی هغه دې ته چېرته یو ورځ نه دي کتلي چې زه دومره غریب یم او دا دینداري څنګه وکړمه هغه دین نه دی پرېښودی هغه د دین هغه جذبې کمېده پرېږده ورځ تر ورځه ښه زیاته شوې ده ما تاسو ته هغه حدیث دوه درې پیرې بیان کړی مشهور حدیث دی ریاض الصالحین په درس کې موږ ښه تفصیل کړی و په هغې باندې ابو هریره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی شوی وم ډېر زیات وږی شوی وم نو ما وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګوم او دته به داسې ویم چې یو مسله ده یاره دا مسلې په باره کې ته څه وایې نو دی به ما ته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو مسله به هم بیانه کړو وی مونځ چې ختم شو زه یې جومات دې دروازې سره ودرېدم ابوبکر صدیق راووت وی سلام دې وکړه ابو هریره څه کوې وی ما چې یاره یو مسله راپېښه شوې ده د الله په کتاب کې داسې مسله ده که دې باره کې راته لږ وضاحت وکړي وی هغه په ما پوه نه شو مسله یې راته بیان کړه خو په ما پوه نه شو چې دی وږی شوی دی وایي چې کور ته سره لاړ شي او داسې درانه خلک وو که نه ګوره داسې ویلی هم نه شي زه تا سره ځم ایمان سره د عزته سره د دروند خوی وایي دې که عمر بن خطاب رضی الله راووت څه کې لکه ابو هریره وایي بس یو مسله وه ما چې دې باره کې تاسو څه وایي د الله په کتاب کې دا مسله ده وایي هغه هم په ما پوه نه شو هغه مسله یې راته بیان کړه خیر دا خلک لاړو رالو نو بیا رحمت للعالمین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه راووتو وایي چې څنګه راووتو زه یې ولیدم وایي ما ته وایي چې ابو هریره وایي ما چې قربان یا رسول الله وایي راځه هغه پوهېدو په دې خپلو ملګرو باندې وایي زه یې د ځان سره بوتلم چا وله پۍ راوړو هدیه یې کړو ته چې دا پۍ وی ما ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوس وایي چې لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم ټول راوله او جومات کې چې ناست وي ما ته خو د هغه زړه خو وي دریاب و وی یقه شاني شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې باهر ابو هریره وایي ما چې یا رسول الله قربان وي لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم راوله نو یې ما زړه کې وي چې دا به زه څکم که وی به څکي که دا هلته امر دی د پیغمبر او کله چې سړی وږی شي نو دته هر شی بیا لږ کاري نو زه لاړم هغوی مې راوستو وي دا ما ته پته وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما ته وایي چې دوی ته دا پۍ اچوه نو بس وي ما شروع کړه هغو ته مې دا پۍ اچوه وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغو ټولو پۍ وسکو ښه ماړه شو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې وسته وسکه او داسې غني انسان او غټې سینې والا چې هر څه ځان دپاره باخره کې پرېږدي وی ما وسکړو وایي چې یا رسول الله بس وی وسکه بیا یې وسکړو وایي چې ښه موړ شوم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستو دا هسې دا قصې مې دې پورې راواغستې چې دا ابو هریره رضی الله عنه دومره غریب دی او دی په کومو کسانو کې دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د ده نه راضي دی او دی د الله نه راضي دی او بیا هم غریب دی دین مطلب دا نه دی چې ته به کروڑپتی لکپتی مطلب دا نه دی او نه د دین دا مطلب دی چې الله به دله بچي ډېر درکوي نه د دین دا مطلب دی چې ستا سره به ښکلی ګاډۍ او ستا سره به جایزې او ستا سره به کوټې او بنګلې نه دین کې قسمه قسم حالات به راځي صحابه کرامو د ژوند خپل مخې ته ساتئ نو تاسو ته به ځان باچا ښکارې شي به موږ له خو الله هر څه راکړي دي د خو هغه خلک وو چې غریبانان وو او سره د دې غربت هغوی څه چل کړی دی هغه دین یې نه دی پرېښودی بلکې الټې د دین دپاره قربانیانې ورکړي دي